شپه ورځ ولا ژاړم الله ته پته ده لاهور ته لاړم اسلام آباد ته لاړم پنډۍ ته لاړم اړم مات دی ولا کې روټۍ خوړې شو خدای کې روټۍ خوند راکوي بسم الله الرحمن الرحیم. بسمه اوس هم د موسی انتظار کوي. دا ماشوم څه کم 2 میاشتو چې د کوره وتی دا د ښار اوسېدونکی دی د تالوی ورته وایي په دې ډبګري ګارډن کې نمک منډۍ سره خوا کې دغه ځای کې دی دا کور دی سړی په ذات شینواري دی جي د ډېرې مودې راځي په ښار کې ژوند کوي خورې کخ بچی دی دا ته تللی نه راغلی بسمه څنګه زویه خیم چې تللی د بسمه دوی خپئ موسی هغو خپه دی مور پلار دی دوی جاړي دي ټوله شپه جاړي او څه وایي په ژړا کې بس الله موسی را پیدا کړي په خیر خیر یې راولي او بابا دې ورته څه وایي هم دعا کوي که دعا کوي او ته څه وایې زویه سم دعا کو وخت دی او وایه که نه حاجي صاحب په کوم ځای بسري زما د ارمانو زما دا بچې کار زده کړي او بس هغه ارمان زما دغه شو دي بس بچې رانه لاړو او زه دا وایم چې بېسې چېرته یې الله دې راوله ما ته مور یم بیماره ده زه هم بیمار یم په دې غریبۍ کې زه دې ما نه کباړیان که نه مې دغه که ټول مې مصریانو کارونو له کېنول ما زما دا بچي سبا ما د خیرې ونه کړي نو اوس دا بچي ته زه سوال کوم درخواست کوم چې هر ځای کې راشه زویه چې چېرته یې هېڅ هم درته نه ویم سلام درله کوم دعا درله کوم چې خدای د هره پته وساته خپل کور ته راشه موږ ډېر خفه یو او ډېر درپسې جاړو شپه ورځ ولا ژاړم الله ته پته ده لاهور ته لاړم اسلام آباد ته لاړم پنډۍ ته لاړم غلو رانه پیسې مو والې ما سره یې پیار هم شته د پنجاب او بس داسې ظالم خلک دي چې ټولو مسلمانانو ته زه خواست کوم درخواست کوم چې ما له خپل زوی چې هر چا سره یې ما دې راولې زه هغوی ته منت کوم زاري کوم چې ما ته یې راولې ته یې خوښې زه ما له به ځي د شپې به راغو ما له بیا کیرم راوړو ما له بیا کله د چرګ پیس راوړو هغې پورې بیا نه خوړو زه به د کاره نوم راغلی چې کار ځای بغیر به دې دا دونه موده تېره نشي تېرولی نشي تېرولی تاسو نه بغیر به دې دا رزق وخوري روټۍ نه خواړه موږ نه بغیر 9 بجې به دا راتله موږ پلسټک خور کړو روټۍ به مو خوړه چې دا به نه راغلی اوس موږ روټۍ نه خورو ټوله شپه بس په انتظار ساته ویې نه وی چې ته نه راغلې موږ رزق نه دی خوړلی ټوله شپه په انتظار ټوله شپه وروره په انتظار کې موږ تېره شو دا تللی دی دوکان ته سهار ووتو د بچی د نسکه د به زه به ستا سره چې اسکه 9 بجې به دا دوکان ته تلو 9 بجې به دا دوکان ته ووتو او 9 بجې به دا ماته واپس رالو به دا عمله نه و نشی نه کوله بس بیمار دی په خپه کې 55 راډونه دي سکې ډنې کړی دی نو دې به دا دونه موده بار تېره کړي نو څه همدا مړه خپه دی نه بغیر به نشو کولی که نه ما واړه ولې دونه قار پالي زه به دې چېرته لاړم د به ما پسې جاړل څه پتر دا چا بوتو په دوکه باندې ته خو سره داسې ونه کړ قچاره له پنجاب نه دغه نه ایرینګ وکوي له موږ سره دی 10,000 روپۍ رانه په دوکه واخیستې وایي ماشوم موږ سره جاړی راله وکړه خبره چې ماشوم 10,000 روپۍ راولېږي او بل نه مې راواخیستې ور هم یې لېږلې هغه په موبیل یې راپسې بند کړو ما پیسې رانه واخیستې او زوی راله ونه ښودو تاسو دا څنګه معاشره ده دا داسې د هغې نه پیسې واخیستې واخیستې 10,000 روپۍ هغه واخیستې او دنه پنجاب ته لاړ چا تې غلا وکړه موبیل یې پرې واخیست دا په جاړه ماته څه راولېږي زه په څه درشم دا زمانه څه دا خلک څه بل شان بدل نه شو ډېر بدل شو جي مسلماني خو پکې سره شته دی نه پکې رحم شته د ما سره پوسټر و ما به داسې نیولی و او هر چا ته به دې کې رانه په دادا صاحب دلبار کې ما نه پیسې ووالې ما ته هلته خلکو یې دلته پوسټر ولګوه او دلته ماشومان راځي د شپې مې ولا هلته شپه وکړله والله کې ویده شویم ځي تصویر لرې لاس اوچت که هغې ته نجیب هغه یې جیب ووالو او څادر یې م رانه یوړو او موبایل یې م رانه ویستو او 80,000 روپۍ م رانه ویستو د خدای په جات پیسو باندې نه ما ته خپل زوی په کار دی څنګه وخت راغی او وخت خو مغه دی خو خلک داسې زر بدل شو
مونږ ته خلکو ته ډېره ګرانه شي که نه چې زمونږ تربیت داسې شوی دی که نه یا د دې زړو خلکو د دې زړو خلکو داسې تربیت شوی دی چې एकदम داسې خرابو خلکو ته رادن نشو چې دا مونږ غوندې یا داسې غوندې کې خلک اریان دي چې دا زمونږ غلط تربیت شوی دی که نه دا خلک ګډوډ دي الله دې رحم وکړي ښه بابو ستانه بغیر خو دې وخت نشي تېرولی نشي تېرولی نشي جامې مامې اخوا دې خوا پرتې جوړه کې ته دکان کې بدله کړې ده ته به سره جوړو خیر ساعت صفا به ګرځي ماښام به راغی ما ته جوړه راکړه مې زوی واله ما نه په غیر د روټۍ نه خوړې دا ماښام پیس راخیسته او ما پلار سره به کېناست روټۍ به نو تاسو پې ښه ګران وې دی به دا وخت څونه څه ګران و که نه زه یم دا چا په دوکه بوته بوتلې دی دا اوس هلک ته څه خبرې څه دغه کړې زما نړه نه صبرېدو دې ټلیفون نمبر مې لا ورشي ستاسو زه پلار ورځي ماشاءالله په حساب کې دغه موټرسایکل غټ استاد ورکوټی مې کېنولی ورکوټی بیخي استاد یې تپوس وکړه استاد اوس وایي زه کار نشم کولی غونډ کار دکان به له سنبالو بسما دې چې نشته نو کور کې حالت شي کور کې څه ماحولي خفګاني کور کې خفګاني خبرې اترې خوا دې خوا خوراک څښاک خوشحالي خندا دوی کوي که نه کوي نه کوي اور ټیم څه هغه یادوي موسی یادوي ته ورته څه وایي زه ته یم الله پې راولي ته خپل نمبر ما سره اجي صاحب شریک کا نمبر دې سره نو ما نمبر چې زه خو ساده سړی یم چې ما سبق نه دی ویلی او تاسو له به زه نمبر درکړم زوی ته راشه نمبر ما ته وایه دا دې م زوی دی وایه زوی 0317 95 96 325 ځل بیا وایه 0317 95 96 325 دا کې دی باندې واتساپ شته واتساپ زما نمبر دی دا ستا نمبر دی د نمبر زما والا 0310 ته ما خپل واتساپ نمبر راځه 0310 51 65 002 دا روچ ستا لاړه نو دې د باندې ستا دونه کې شي دې په بار وخت تیر کی نه یو ورځ هم نه تیرول یو میاشت وخت به تیر کی نه یو ورځ هم نه تیرول موږ دومره خفه کړو شپې را دام جاړي ټینشن یې هلته لاړ شو ډپټي وکړو دې ته بیا موږ راشو شپې 2 بجې ته ورته مه جاړې الله به پیدا کړي الله به اور یو ځي ته لاړم مړه چې چارته دې ملا ته لاړ سه دم دوا بل وکړي اور یو شي ته لاړم او پولیسو ته لاړو وبه شو تاسو هم ګرځئ او موږ ته ورته وایه موسی ته وایه راشه موسی راشه کور ته هېڅ هم درته نه ویو ښه په ارام راشه غلی راشه چې کوم ځای کې مې که نه خپله کور ته راشه ټینشن دې راله جوړ کړی دی پریشاني راله جوړه چا کره تللی نه شو هر سړی خفګان دی او ډېر ټینشنونه دي پلار مې ډېر بې سوره دی لږ نه ډېر زیات بې سوره شو اینی ټیم جاړي فریاد والله د زړه له خدای یقین وکړئ جي چې تاڼې له لاړ شي هغه وایي موږ هم کوشش کوو تاسو یې کوئ او راسه زویه چې چېرته یې د خدای په جاد راشه زموږ زړه ته وګوره الله په اسره راشه هېڅ هم درته نه ویو هېڅ هم والله کې درته ویو کور ته راشه ټول کور دې پریشانه کړی دی رډم مات دی والله کې روټۍ خوړی شو خدای کې روټۍ خوند راکوي ما خپل رانغی نو ما سره رور ګرځي نو ما سره څوک ګرځي خپل په ډاګ یې پرېښیم رب دې مل او مددګار شاجي صاحب د دنیا رشتې ډېرې کمزوري شوي دي یو بیا به راوړي صاحبه او داسې به یي ته به یې چې خدایه زوړ دشمن دی د یو دی پیدا به یي او په یو انګړ به راغټ شوي صاحبه او داسې به راته وشي تا ته چې تواریان او دریان پاتې شي ما ډېرې درنې او خوږې رشتې په رجېده وکتې رب دې ستا عمل او مددګار شي رب دې موسی کور ته راولي خدای پاک په ایمان ښایسته کړه الله مو بدرنګوه الله چېرته حساب جان صاحب او د هغه دا ټوله پارټي دی په ایمان او په دنیا او په آخرت خوشحاله